په خیر راغلی. په دې وخت کې د بونیر په یوه ښایسته سیمه کې موجود یم چې ورته ګوګند دره ویلی شي. نو راځئ چې نن درسره د دې علاقې ښکلې او ښایسته نظارې شریکې کړو او چې دلته به څنګه ځو. مونږ خپل سفر د کوهي برمول نه شروع کړو د میاخان سنګاو په لوري باندې. ماښام باران شوی و، موسم صفا و او هر طرف ته ښکلاګانې وې او ځان هم راورسو سنګاو ته، په کوم ځای کې چې زموږ نور ملګرو زموږ انتظار کوو او خپل سفر مو شروع کړو د بونیر په لوري باندې. 20 منټه مو سفر کړو. په غر کې یو ښایسته ځای راغی، هلته مو تصویران ویډیو وغیره جوړ کړل او بیا خپل سفر جاري وساتو. او چې کله د غر منځ ته وختو، شادوګان د روډ منځ ته راختي. تاسو کتلی شئ ملګرو چې موږ نن بیا راغلي یو سنګاو غر ته. نو شادوګان نن بیا راغلي دي او دا کوم کسان ټول راغلي دي ورله خوراک وغیره راوړي دي. تاسو کتلی شئ دا وخت من کینګرګلۍ ته راکوشو. سنګاونه تر کینګرګلۍ پورې هر موړ د ښکلا یو داستان لري. نه غرونه او یخه هوا، د خټو او د وښو خوارې غونډۍ، د پکنیک، کیمپینګ او هایکینګ لپاره مناسب ځای، د وریځو ښکلې منظرې، خاموشه او سوله ییز ماحول. دا مهال موږ ګوګند درې ته راورسېدو، کوم ځای کې چې تاغان ابشار دی. ګوګند دره په بونیر کې هغو ښکلو او خاموشه وادیو څخه ده چې له تراوسه د ډېرو خلکو له سترګو پټه پاتې ده. دا دره خپل طبیعتي حسن، شنو غرونو، سړو چشمو او د محلي ژوند سادهګۍ له وجې یو خاص ځای لري. موږ د دې وخت کې دلته کې راورسېدو، موټر سایکل هم دلته کې ودرولې او اوس په دې ځای نه ځو. دا نور خلک هم راغلي دي، دا ملګري دي. چاله هم پتیلې ورکړې، چاله هم لوښي ورکړلو او درای. او د روانو اوبو سره په خوا کې خپل سفر شروع کړو د تاغان ابشار په لوري باندې. دا ملګري مې ځان سره راوستي دي، هغه یو وړ مې درځېږي. Erega, ¿dónde te dije? Palabra. Ahí palabra no te dije eso. دراتلو سره مو ځان ته چای باندې کو او څو ملګرو لامبل شروع کړل او د چینه پس د یو ملګري د پخلي کار شروع کړو او څو ملګرو ورته پیاز ټماټر کټ کول شروع کړل. موږ راغلي یو تاغان ابشار ته. دا ملګري هم دي خو د دې ملګري ړو چاودو، دا هم لاس دی اوس راپاڅېدو ویډیو کومه. موږ داسې ته وایو چې کوم پهلوانان خلک یې که نه هغه ته مه بوځئ، بیا به ملا سي داسې په لاره خو وي مړه کېږم. او دا هغه دی چاول پخېږي، دا وړوکی ابشار دی او کوم چې مین ابشار دی اوس هغې ابشار خواله ځو. خو دا آخري چړۍ ده خو دا ډېره خطرناکه ده. راځئ ستاسو سره شریکه کړو. دا چړۍ ده. اکثر ملګري وایي تاسو لاړ شئ، وایي لار نه ښیئ چې لاره تر موږ ښیو. ښه ملګرو بالکل سیده غر دی. وګورئ دا روان دی. چې کوم مین ځای دی هغه بر دی. الای دا موږ اوس بره چې کوم ټاپ دی هلته راوختو. مونږ ملګري هغه دی راځه لکه
مین لارم کراس کړه کومه چړهایي وه خطرناکه او راورسېدو دا وګورئ زموږ نور وروڼه هم راغلي دلته کې آبشار دپاره لیدلو لپاره آبشار خوند کوي وروره که نه خو لارې باره کې څه وایي سخته خو لار ده موږ د کوهي یو کوم ځای ته دا مېلمانه هم راغلي دي د ساول ډېر نه اوس موږ ځو د آبشار په لوري باندې او ملګري ناست دي هغوی ویډیوګانې جوړوي نن دلته اوس خیمه دې نه پسه پولیسان برابر شي د خیره سره دا ملګري ته هغه نفشن ته را روان دي تپوس پسې کوم چې له کوم ځای نه راغلي دي